دوستانو دا یو تورسري ده پېښور الارج کې جاب کې هسپتال کې په هغې کې ورسره زیاتې شوې دی او ډېر ظلم ورسره شوی دی. راځئ تاسو دا خبرې واورئ بیا پې بحث کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه الارج کې جاب کوم کلاس 4 باندې. زما نوم راهیله بیبي دی. زما د 9 کالو نه زه هغې کې نوکر یم او ما سره ډېر ظلم زیاتی شوی دی. افسران چې کوم په الارج کې دي هغه ډېر غلط دي. ما نه غلط ډیمانډونه کړي وو. ما نه منل، زه د یو واټ نه بل واټ ته کړم. د هغې باوجود بیا راپسې جرګې وکړې، زه نه تلم ډیوټۍ له. بیا راپسې 2 میاشتې ما ډیوټي وکړله. په 2مه میاشت یې زه د نوکرۍ نه ویستم. मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे. ګرانو کتونکو دا زمونږ پښتون قوم دی، دا زمونږ هسپتالونه دي، دا زمونږ ایمان دی. د یو تورسري به مجبورېږي، هغه به جاب کوي، هسپتال کې، سکول کې، په هر قسم اداره کې به هغه جاب کوي. نو تاسو په ورسره دا چل کوئ، ډیمانډونه به ترې کوئ. استغفرالله. دوستانو دغې افسرانو له پوره سزا پکار ده چې بیا د چا خور لور سره دا چل نه کوي، ډیمانډونه غلط او دغسې غلط حرکت دا ورسره بیا نه کوي.